دی بعضو خپل دنیا خپل آخرت تباه کو د خپلو بچو دپاره د خپلې ښځې دپاره د خپل مور پلار دپاره د هغه خلکو دپاره یې خپل آخرت تباه کو چې د قیامت په ورځ به هغوی د ده نه تښتي او دی به د هغوی نه تښتي. څه به کوو په هغه ورځ په کومه ورځ چې به رازونه راښکاره کېږي د سینو. اوس خو زما ستا په سینو کې ډېرې خبرې دي که نه، الله ته پته ده، بیا موږ ته پته ده. د شپې پټ خو زما ستا ډېر اعمال دي که نه چې هغه الله ته پته ده. څه کې ته څه نه کې ښکاره ګناهونه پټ ګناهونه الله ته معلوم دي که نه. په هغه ورځ به د هر څه راښکاره کېږي. یوم تبلی السرائر، الله وایي په هغه ورځ به زه رازونه راښکاره کومه د سینو. زه دې بندګانو زه دې د الله دې بندګانو ته دا خبره کوم د زړه د کومې نه. او دې ملګرو ته ما کوم ملګري چې زموږ د درس دي هغوی ته ما دا مسله مخکې بیان کړې وه. په دې سعودي عرب کې لکه د موبایل کمپنیانې د ایچ ټي سي او موبایل یو زین او د پاکستان کې ټیلینار او جیز او دا دي ټول. اوس ګوره چې یو سړی خپل ریکارډ راویسته غواړي، یو حکومت ستا ریکارډ راویسته غواړي، نو ستا په دې نمبر باندې 15 کاله مخکې ریکارډ دله ټول راوباسي، 10 کاله مخکې ریکارډ دله ټول راوباسي او داسې پاڼه به دله درکړي چې په هغې کې به یې لیکلي وي په پلاني ټیم یې پلاني ته ټلیفون کړی او دومره خبرې شوي دي او که ضرورت راپېښ شو دا خبرې دله هم راوباسي. هسې ما سوچ کوو یو ورځ ما وی مای دا د الله د مخلوق طاقت دی، نو چې د هغه الله سره به څنګه طاقت دی چې دې کمپنیانو زموږ داسې ریکارډ ځان سره ساتلی دی او راویستی شي، نو الله سره به زموږ څنګه ریکارډ پروت دی. دا ټولې خبرې د الله سره پرتې دي، دا ټول ریکارډ زما او ستا د الله سره پروت دی. نو ځکه زما د خبرې مقصد دا و دې ټولې خبرې چې ما وکړه د آخرت دا سختې او د قبر دا او د مرګ هغه دا چې دغه ورځې دپاره محنت او کوشش